مدارس د دین سپېڅلي ارګانونه دي نړۍ مشالونه دي نړۍ مدارسو له پیړیو دي روزلي ستر اشخاص شفه مینه او اخلاص تاسو وګورئ تاریخ د حضرت سعد ابن وقاص. د هېواد د مرکز او ولایتونو د ښوونځیو ساینس توري سیالیو پایلې اعلان شوې. د ساینس توري هغه سیالۍ چې څه موده وړاندې د پوهنې وزارت له لوري د مرکز کابل ښار په شمول د ټول هېواد د ښوونځیو د زده کوونکو د ښوونیزې کچې او استعدادونو لوړولو په موخه پر لاره اچول شوې وې. پایلې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې د پوهنې وزارت مسؤلینو او د مرکزي څانګو رئیسانو ګډون درلود اعلان شوې. دغه پرتمین مراسم د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شول. ورپسې د پوهنې وزارت د ساینس مرکز رئیس ډاکټر محمد عمر دورانزي میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست په ترڅ کې د دغو سیالیو د څرنګوالي په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. زه د ساینس توري ملي سیالۍ د پایلو د اعلان د دې مهمې ورځې په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له تله مبارکي وایم او په ځانګړه توګه هغو ځوان استعدادونو ته چې په دې سیالۍ کې تر وروستیو پړاوونو پورې را رسېدلي دي. ګرانو میلمنو، زموږ د دې برنامې اصلي موخې د عملي زده کړو ارزښت په هېواد کې ترویجول دي. پوهه هغه وخت ګټوره ده چې عملي جنبه ولري او په واقعي ژوند کې پلي کړو. همدا عملي زده کړې دي چې زموږ ځوانانو ته د ستونزو حل، نوښتونه او پرمختګ لارې چارې ښیي. له همدې کبله موږ غواړو چې د دې ټولو سیالو له لارې د زده کوونکو پوهه یوازې د نظري تعلیمي نه بلکې د عملي زده کړو په چوکاټ کې برخه واخلي. او څرګنده ده چې دا پروسه په پوره روڼتیا او دقت سره ترسره شوې ده. همدارنګه د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین د ساینس توري زده کوونکو ته د بریا مبارکي وویله او په ټولنه کې د پوهنې پر اهمیت د خبرو سربیره له زده کوونکو وغوښتل چې د خپلې علمي پوهې د بډاینې په برخه کې د خپلو هلو ځلو ته لا پسې دوام ورکړي. نن د دې په هکله باندې مجلسونه جوړ شوی دي. هغه د علم په باره کې یا د ښوونې او د روزنې یا د معارف په هکله باندې مجلس وکړو. د ټولو څخه لوی نعمت چې د هغه علم پوهنه ده. دوستانو، دا نور تاسو ته معلومه ده چې دا نن سبا چې دا دنیا کومه ترقي کړې ده او یا دا دنیا پر مخ باندې تللې ده او یا د دنیا راج او رواج چې هغه روان دي او خلک یې ټول دنیا د ځان تابع کړې ده او اسمان کې هم د دې اختیار دي، په مځکه کې هم د دې اختیارات دي، په هوا کې هم د دې اختیارات دي، په مځکه باندې هم د دې اختیارات دي، هر چیرې د دې اختیارات دي. دا د چش په وجه باندې دا لکه جناب شیخ صاحب محترم چې وفرمایله دا ټول د علم په برکت باندې. نورو ویناوالو هم د زده کوونکو د علمي پوهې او پر ځان د باور په لوړولو کې د علمي سیالیو د ارزښت او رول په اړه مفصلې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده دغه سیالۍ په لومړي قدم کې د ولایتونو د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په جلا جلا توګه ترسره شوې چې په پایله کې له هر ولایت څخه یو تن د سیالۍ ګټونکی وپېژندل شو او د دویمې سیالۍ په بهیر کې 6 تنه د سیالۍ ګټونکي وپېژندل شول چې بالاخره تر عملي او نظري سیالۍ وروسته له هرات ولایت څخه سمیلا د میرزا زوی لومړی مقام، عزیز الله د رمضان زوی له بامیان ولایت او عظمت الله د بسم الله زوی د کابل ښار څخه په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د پروګرام په پای کې د پوهنې وزارت د مشرتابه او مسؤلینو لخوا د یادو سیالیو پایلې اعلان شوې او غوره زده کوونکو ته نغدي جایزې او ډالۍ ورکړل شوې.